هر انسان چې دنیا ته راځي د یو هدف دپاره راځي. بیا ځینې انسانان خپل د هدف په دنیا کې پیدا کوي، ځینې نشي پیدا کولی. او د اوشو خبره د هغه وایي ویښ انسانان هغه دي چې په دې دنیا کې خپل هدف پیدا کړي. تر ډېره وخت پورې زه هم په دې فکر وم چې زه په دې دنیا کې د څه دپاره پیدا شوی یم، یعنې زما هدف څه دی، کوم هغه کار دی چې زه یې وکړم زه داسې احساسوم چې ما یو معناداره کار کړی دی. په دې پسې زه ډېر فکر مې پې کړی، ډېر پسې ګرځېدلی یم. طبعا ټول خلک دغه زموږ په عمر کې چې دغه هدفونو پسې ګرځي. بالاخره بیا زه په دې باندې پوه شوم چې زما د ژوند هدف څه شی دی. یعنې زما د ژوند هدف هغه دی که زه هغه کار ترلاسه کړم، یو راحت احساسوم، ځان پوهېږم چې یاره زه د دې دپاره پیدا شوی یم، دغه ژوند چې ما کړی دا په دې باندې ارزي چې زه یې وکړم. زما هدف په ژوند کې هغه دا دی چې زه یو انسان ته خیر ورسوم، د یو چا په ژوند کې مثبت بدلون راوړم، د یو چا ذهنیت د ژوند په اړه بدل کړم، یو څوک زما د لاسه یا زما له امله د خوشحالۍ او د سکون یو احساس وکړي. نو زه فکر کوم زما د ژوند هدف همدغه دی. او دا هدف داسې نه دی چې ګنې ما په یو ځل ترلاسه کړی. هره ورځ چې زه ژوند کوم، هره ورځ که زه یو چا ته خیر رسوم، نو زه فکر کوم چې هغه خپل ژوند کې زه بریالی یم. وروسته چې خپل ژوند ته ګورم زه داسې احساسوم چې ما دا ژوند نه دی ضایع کړی، بلکې هره ورځ چې تېرېږي زه فکر کوم چې په دې ژوند کې زه یو میراث پرېږدم چې هغه میراث به زما د ژوند نه وروسته چې کوم خلک ما پېژني یا زما نوم اخلي، هغوی به فکر کوي چې دې سړي چې دا ژوند کړی دی حد اقل خپل وروسته نسلونو دپاره یې داسې یو څه پرېښي چې هغې دا ارزښت درلود چې دا سړی ورته ژوند وکړي. او د دې دپاره هغه مشخص کوم چې د مشخص کار زما دا دی چې زه دا اوس مهال لګیم کتابونه ترجمه کوم، خصوصا د ارواپوهنې کتابونه، خصوصا د ژوند جوړونې، خصوصا د ځان بدلونې کتابونه، چې زه فکر کوم زموږ ځوانانو ته نن سبا د دغه ډېر ضرورت دی. نو هغه وسیله مې کتابونه دي، وسیله مې هغه هڅونکي لیکنې دي چې هغه کومه. او لوی هدف مې دا دی چې د ځوانانو خصوصا د ځوان نسل په ژوند او د هغوی په ذهن کې مثبت بدلون راشي. زه ما ډېر کوچنی کار کړی دی. اول دا په دې زاویې نه وایم چې زه ګنې داسې احساس وکړم چې زما چې کومه موخه ده هغه پوره شوې ده، چې ډېر کار باید وشي د دنیا کې د ښه میراث پرېښودو دپاره، ډېره خواري باید وشي د انسانیت ته د ښه میراث پرېښودو دپاره. دا زموږ د ټولو د ژوند هدف دی چې موږ په نړۍ کې ښه میراث پرېږدو. ما یو ډېره وړه برخه رانیولې ده چې هغه د کتابونو ترجمه ده. او ما دپاره د خوشحالۍ احساس دی چې کله په ټولنیزو رسنیو کې یا په ټلیفون باندې ما سره یو څوک اړیکه ونیسي، ما ته ووایي چې ستا یو کتاب چې تا ترجمه کړی هغه ما لوستی او زما په ژوند او زما په ذهنیت کې یو بدلون راوړی. له ښه مرغه زه داسې ډېر پیغامونه لرم، زه داسې ډېر دوستان پیژنم. یعنې زما دپاره جالبه خاطره دا ده چې یو کس ما ته زنګ راووهه، بیا یې ما ته وویله چې زه څو ورځې مسلسل ستا شمېرې پسې ګرځېدم، کومه کتابخانه چې زما کتابونه چاپ کوي هغو سره اړیکه نیولې وه، بیا هغې خلکو ما سره اړیکه ونیول چې ستا یو نمبر ستا یو کس شمېره غواړي. حال دا چې زما شمېره عامه ده کې فیسبوک کې کیدای شي وي، خو هغې دغه ما دپاره خاطره ده. بیا هغې ما سره اړیکه ونیوله، ویل ما صرف د دې دپاره در سره اړیکه نیولې چې زه ډېر سخت په عذاب ژوند مې ډېر سخت و، بیا مې چې ستا یو کتاب ولوسته نو زه ډېر زیات راحت شوم. نو یوازې د دې دپاره چې زه د خپله خوشحالي تا سره شریکه کړم او تا نه یو مننه وکړم، د دې دپاره مې در سره اړیکه نیولې. نو زه فکر کوم دغه موږ چې کوم ژوند کوو، دغه کوم زیر چې وباسو، دا په دې باندې ارزي چې حد اقل د یو کس په ژوند کې مثبت بدلون راوړی دی. زه که په نړۍ کې نه یم، ځینې کتابونه دي کیدای شي ډېره کوچنۍ برخه یې کیدای شي هغه کتابونه دي چې ما نه وروسته د ټول پیړۍ ژوند وکړي، خو کیدای شي لږ وخت دپاره ځینې خلک داسې ووایي چې زما نه یو څه کتابونه پاتې دي چې هغه په دې ارزي چې یو ځوانان یې ولولي، هغه په دې ارزي چې څوک د خپل کتابخانې کې کیدي، هغه په دې ارزي چې څوک خپلو بچو ته وښایي چې لږ تر لږه دغه کتابونه ولولئ. لومړی زه دوه وضاحتونه کوم. یو خبره دا ده چې دا ما په یو کتاب کې لیکلي و چې یو استاذ په یو تختې باندې کرښه رسم کړه، د خپلو شاګردانو ته ویلې چې دا کرښه وړه کړئ. نو یو بل شاګرد راغی، هغې ورسره بله اوږده کرښه وویستله، نو دا کرښه په خپله وړه شوه. اصلا موږ چې کله ځان پرتله کوو د نورو خلکو سره، موږ ته یا د کمترۍ احساس پیدا کېږي یا د غرور احساس پیدا کېږي. خو زه دا وایم چې په نړۍ کې هر انسان خپل ځانګړی ځای لري، هېڅوک دا ضرورت نه لري چې څوک د بل چا سره ځان پرتله کړي. د یو هېواد رئیس جمهور چې کوم کار کوي هغه د هغه دپاره ځانګړی کار دی چې هغه کوي، خو که د همدې هېواد یو موچي یو کار کوي، دا هغه کار دی چې نه رئیس جمهور کوي په عین وخت کې، او نه رئیس جمهور چې کوم کار کوي هغه کار د موچي نه کوي. یعنې د دواړو خپل کارونه معلوم دي، دواړه په خپلو خپلو برخو کې د ټولنې یو ضرورت پوره کوي. هغه طبعا لوی پرېکړې کوي، دا طبعا وړې پرېکړې کوي، هغه لوی سهولتونه ورکوي، دا واړه سهولتونه ورکوي. د دې معنا دا ده چې داسې نه ده چې څوک په ژوند کې بې ارزښته دی. دا موږ او تاسو چې په دې خپله کورنۍ کې پیدا شوي یو او د خپلې کورنۍ ته دا احساس ورکوو چې هغوی یو بچی لري او په دې ټولنه کې ژوند کوي، دا زموږ دپاره لویه سرمایه ده زموږ.
شتمني پیسې دا په خپله هیڅ هم نه دي. یو عالم وویل دا پیسه چې دا تش کاغذ دی. شتمني خوشحالي دا د نورو شیانو نه راځي. کله چې موږ کار کوو موږ پیسې ګټو. یعنې پیسې داسې نه دي چې موږ تاسو به هېڅوک نه لیدلي چې هغوی دې په دې کې کار وکړي چې کار یې دی چې صرف پیسې دې وګټي، بلکې هغوی نور کارونه کوي، پیسې د هغې سره راځي. زه دا وایم په ځای دی چې موږ په شتمنۍ باندې تمرکز وکړو، راځي په دې باندې تمرکز وکړو چې موږ څه کوو. کوم چې د پیسو نهایي هدف دا دی چې موږ خوشحاله کړي. خو که د پیسو نه بغیر د یو چا خدمت کول موږ خوشحاله کوي، نو د دې معنا دا ده چې کوم کار چې پیسې کوي دغه کار د خدمت هم کوي. په ژوند کې زما پیغام دا دی، خصوصا هغه ځوانان ته چې زموږ په عمر چې دا عمر ډېر د ډپریشن دی، د عمر کې ځوانان ډېر داسې سرګردانه غوندې چې څه به یې وکړي. زه دا وایم چې دا موږ چې ژوندي یو، دا ژوند چې کوو دا ټول نه لوی ارزښت دی. موږ پکار دا ده چې موږ د یو ارمان دپاره ژوند وکړو. هغه ارمان پیسې ګټل نه دي. ډیر داسې خلک شته په دنیا کې چې په یوه شپه کې میلیونران شوي دي، خو هماغې خلکو اخر کې ځانونه وژلي. یو ډېره عامه ناروغي د اتلولۍ ناروغي ده. اتلولۍ اروایي اختلال دی. هغه دا دی چې دغه د لوبو اتلان چې کله اخري عمر ته ورسي بیا ځان وژنه کوي، په ډپریشن اخته وي. دا ځکه چې د هغوی دغه چې دي د هدفونه مادي دي. زه دا وګټم، دا لوبه وګټم، دا اخره کې دوی ټولې لوبې وګټي، به حیران پاتې چې اوس څه وکړو، ځکه چې معنوي کمی ورسره. ژوند یوازې د دې لپاره نه دی. زه دا وایم تاسو ځان سره فکر وکړئ، که موږ د یو انسان په شونډو باندې خندا راوړو، زه فکر کوم دا په دې دنیا کې ټولو نه لوی میراث دی چې موږ پرېښود. ځکه هغه اسلامي نظره موږ سره نه پیسې قبر ته ځي، نه راسره د شتمني ځي، نه راسره اولاد ځي. یوازینی شی چې موږ سره ځي خپل اعمال دی، او یوازینی شی چې موږ نه واقعا پاتې کېږي زموږ په اړه د خلکو نظریات او یادښتونه دي، چې خلک به زما په اړه سبا څه فکر کوي. هر څوک، هر ځوان د دا ځان سره فکر وکړي چې بالاخره موږ ټول فنا کېږو، د دې دنیا نه ځو. یوازینی جواب چې لټول غواړي هغه دا دی چې سبا زما نه په دې دنیا کې څه پاتې کېږي. که یو څوک زما نوم اخلي، هغه څه ووایي چې دا سړی څوک و، دی په دنیا کې څه وکړل. نو سکون چې دی دا د پیسو لټول نه دی. که د پیسو کې سکون وی، د نړۍ لوی شتمنو به ډېر ښه ژوند لرلی، متاسفانه نه یې لري. ډېر شتمن دي چې ډېر زیاتې پیسې ګټي، خو ټول عمر یې په پیسو حسابونو کې تېر شوی دی. یعنې دا ډېره جالبه ده. تاسو په افغانستان کې داسې خلک ګورئ، باور وکړئ، زموږ او ستاسو د ټولنې واقعیتونه دي. هغوی د مرمي موټرې لري، هغوی ښه امکانات لري، ښې پیسې لري، خو هغوی د دې په ارمان دي چې په دې ښار کې یو 10 دقیقې پیاده وګرځي، ځکه دغه شتمني نه لري. او دا هغه شی دی چې د هغوی په پیسو باندې نشي اخیستلی. نو د دغې شیانو قدر پکار دی. صحت، که موږ روغ یو دا زموږ دپاره لویه شتمني ده. که موږ ذهنا روغ یو دا زموږ دپاره لویه شتمني ده. او زه بیا هم وایم چې یو د ځان پرتله چا سره نه ده پکار، هر څوک د ځان نه شاته وګوري. زه چې په کوم موقف کې یم، که ځان نه مخکې ګورم، کېدای شي ډېر خلک ما نه په لوړ موقف کې ما ته ځان وړوکی ښکاري. خو که زه ځان نه شاته وګورم، ما ته به ځان ډېر لوی ښکاري. زه به ډېر شکرونه وباسم چې شکر دی چې زه په دې ځای کې یم. نو ځان نه مخکې کتل لږ پکار دی، ځان نه شاته ډېرو خلکو ته کتل پکار دی. او د ژوند ماموریت انسانیت ته خیر رسول پکار دی، یو انساني میراث پرېښودل پکار دی. زه بیا تکرار کوم چې په دې باندې فکر پکار دی چې که سبا زه په دې دنیا کې نه یم او څوک زما نوم اخلي، هغه به څه وایي چې دا څنګه سړی و او دې دنیا کې څه پرېښي دي.